کله چې عیسی یروشلم ته تلو نو په کلو خاریو تیرېدو او په تلو کې خلکو ته ځای په ځای تعلیم ورکولو. یو کس ترې نه تپوس وکړو مالکه ولې صرف یو څو تنه به بچ شي؟ نو هغه ورته په جواب کې وفرمایل کوشش وکړئ چې په تنګه دروازه ور داخل شئ، ځکه چې زه درته دا وایم چې ډېر به د داخلېدو کوشش کوي خو داخلېدی به نه شي. خو چې کله د کور مالک را پاسي او د خپل کور دروازه بنده کړي، که تاسو بهر ولاړ یئ او دروازه ټکوئ او مینت کوئ چې مالکه موږ ته دروازه کولاو کا، خو هغه به جواب درکړي چې زه خو تاسو نه پیژنم چې تاسو څوک یئ. نو بیا به تاسو داسې وایئ چې موږ خو تا سره یو ځای خوړل څکل کړي دي او تا زموږ په کوڅو کې تعلیم ورکولو. خو هغه به بیا درته داسې ووایي چې زه خو تاسو د سره نه پیژنم چې د کوم ځای نه راغلی یئ. تاسو ټول بدکاران زما نه رک شئ. بیا به هلته تاسو ووینئ چې ابراهیم، اسحاق او یعقوب او نور ټول پیغمبران د خدای پاک په بادشاهۍ کې دي. خو تاسو به هغه ځای ته وغورځولی شئ چېرته چې جړا، ویر او د غاښونو چیچل وي. د دنیا د هر ګوټ نه به خلک د خدای پاک د بادشاهۍ میلمستیا ته راځي. بېشکه یو څو کسان چې په آخر کې دي هغې به د ټولو نه اول شي، او یو څو کسان چې اول دي هغې به د ټولو نه آخر شي. په هم دغه وخت یو څو فریسیان رالل او عیسی ته یې وویل چې ته د دې ځایه وځه او لاړ شه، ځکه چې هیرودیس ستا د وژلو نیت کړی دی. خو هغه جواب ورکړ لاړ شئ او هغه ګیدړ ته ووایئ چې واوره نن او سبا به زه پیریان وباسم او د شفا ورکولو کار به جاري ساتم او په درېیمه ورځ به خپل کار سرته ورسوم. بیا ما ته پکار دي چې زه نن او سبا په خپله لاره تللو کم او په بله ورځ هم، ځکه چې د نبي دپاره دا ناممکنه ده چې هغه دې د یروشلم نه بغیر په بل ځای کې مړ شي. ای یروشلمه، ای د یروشلم ښاریې چې ته نبیان وژنې او رسولان سنګساروې کم چې تا ته رالیږلي شوي دي. ما څو ځله دا ارمان وکړو چې ستا بچي راغونډ کم، داسې لکه چې چرګه خپل بچي د وزرو لاندې راغونډوي، خو تا دا نه غوښتل. وګوره ستا کور تا ته وران وجاړ پاتې کېږي او زه تا ته دا ویم چې ته به ما تر هغې په سترګو ونه وینې تر څو چې ته دا ونه وې چې بختور دی هغه څوک چې د مالک خدای په نوم راځي.